السلام علیکم دوستان، الله دې وکړي چې روغ و جوړ او خوشحاله اوسئ. زه الله همدرد یم، افغانستان ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ په مین ښار کې یو. دلته ډېری پوډرین ناست دي، ځوانان دي زموږ په څېر، بوډاګان دي، مشران کشران دي. هغوی پوډر څکي او نورو ته یې هم توضیح کوي چې ملګری او همفکر او د ډرې کس نن د دې هغه علت زه معلومول غواړم چې دوی ولې څکي. نن د غټ اختر لومړۍ ورځ ده. ولې څکي؟ څومره وخت کېږي شروع کړي دي، د څه د علت نه یې شروع کړي دي، دغه ټولې خبرې ورسره کوم. خو که موږ کیمره د هغې پر مخ راوړو او هغې ته کیمره ښکاره شي نو هغه بیا نه غواړي چې موږ سره خبرې وکړي، نو مجبور یو چې د تمثیل نه کار واخلو او زه ځان نه پوډري جوړ کړم او د هغې په مخ کې او د هغې په مابین کې ورشم او د هغې هغه علتونه تاسو په وړاندې راولم. ما سره اوسئ، راځئ. دا څنګه خی نشته دا پاسه خبره را پاسه خبره درته وکړم، چې راپاسه خبره درته کوم، ما نه دی خبره درته کوم. 14مه پورې مې تعلیم وکړ. څومره پورې 14مه پورې. داسې دولت دی، کابل ته لاړم، جلال آباد کې ټول ځایونو کې وزګرېزېدم، چا راته نوکري رانه کړه، وظیفه یې رانه کړه. بیا دغه شو، اوس کور کې نن د اختر ورځ ده که نه نن د اختر ورځ ده که نه. کور کې راتللي وایي، ما ورته ویلي 100 روپۍ راکړه، ملګرو سره چکر ته ځم، پیسې راته رانه کړې. وایي زه ورکېږه، رور مې هم والم. ویل د دې ژوند عمر ښه دی یار، دا موږ څنګه وطن کې ژوند کوو؟ چېرته کېنو خلک وایي پوډري دی، ولې دا ګوره ټول په ګاډو کې ګرځي. ستاسو نوم دی عمران؟ ته ولې کور ته نه ځې؟ زما خو ته مشکل لري.
تم زما غونته مشکل لري کم پیژنې ځان کم پیژنې یو خپل ځان یو د کوم ځای کور ته نه ځې کور ته نه ځې بیا کور کې سره چا شی وکړي نه ما خو خپل کور نه خو حق لري سړی که خپل کور کې حق لري خپل د پلار نه واله که پلار مې وفات شوی دی وفات شوی دی څنګه ده څوک خدای د پلار ده دا خبره دی قسم دی بالکل دې صحیح خبره وکړه هغه خدای چې د چا څوک نه دی د هغې خدای دا د اوسان وایي چې بس دا به په دغه شي مونږ په دې کم عمر کې شپه ورځ هم ورته یو کو سبق وایه چې څوک وظیفه نه راکوي خو مونږ نه یو ذمه وار تا تعلیم کړی ما تعلیم نه دی کړی خو درس مې زیاده څومره پورې دې کړی بس نو خدای ته الله ده ما هغه مو باران دا چاړه ولې ګرځې دا چاړه د خپل د ځان ها سړی ځان خپل لپاره ګرځي خلک دا هېڅ دې ولې لیکلی دا هېڅ زما د مقصد دی سړی د اصل مقصد دی که نه بس صحیح یو مشوره درنالم که نه دا خلک خو مونږ او تاسو ته چې دغسې کښېني که نه کور کې چې یې ښه صحیح دغسې کښېني بیا درته ووایي دا پوري دی پوه شوې نو ته څه وایې چې ویست کوم اسکې دې هم خپل پیدا دی دا او کنې اسکې هم خپل پیدا دی دا نه تا خو اسکلي که نه تا له خو اندازه شوې ما اسکلي دی بس اسکلي بیا فایده پکې شته هغه به وخت اوس به وخت باندې اوس یې نه څکې ما خو څه یو لږ هم راکړې سړی نه ښه پرېښې دي بس صحیح اوس کومه نشه ته کې بس نشه هغې ته به معلوم وي تا ته معلوم او که داسې وکړو چې دواړه یو داسې به وکړو داسې څه مطلب ورته مطلب ولري مطلب دا چې ګینې دواړه یو کار شروع کړو څنګه زه به کوم دا ټول خاوره په بل مخ اړوم ټیک کوو کې خاوره په بل مخ اړې بس صحیح خو به دواړه به یې شروع کړو که نه سره کوم ته مسلمان که ځان پیدا کړي خو ګوره زه د مسلمان ته یو ساعت هندو یو ساعت مسلمان یم زه خو اوس مې درته کلمه تېره نه کړه کلمه دې ډېره که مونځ هم ډېره وغږېږي ښه مونځ واوره ها رانږدې شه سبحانه نور سړی که مونځ زده کوي هغه لږ شاته کښېني ښه صحیح نه زما خو زده دی زه تا ته تېرومه که به سړی مونځ زده کوي خلک نه زه تا ته تېرومه ګوره سبحانک اللهم وبحمدک سبحانه پورې نه ده سړی که مونځ کوي لرې کښېني سم کښېني زم کښېنم حاضر راځه راوړاندې شه سبحانه قصه دا ټول حاضر راوړاندې سړی اذان ورکړي ښایسته لږ د اذان خوله ټول هر څه ورته ځو جومات ته بس ځو زه چې ځو څنګه دا خدای خو باران وکړي رحمت والي نه اودس خو به تیار وکړو اذان ته به لږ باد نه دا ماشه څومره د پورې وکړي ته څه وایې چې د ټول ښار کې شیشه وایي خلک دا جهان مې رالیږم پړ کې د کور کامره څوک د زه چې ځو اوس څه وکړمه ته ولا ډېر روندي وخت ما خو ویل مذهب دی او ډېر افسوس راځي د وطن ځوانان مې په دې حال کې دي الله دې نور زمونږ په وطن رحم وکړي آمین ثم آمین که ویډیو مو پوره کتلی وي نو په کمنټ کې ولیکئ چې پوره وکتل شوه